السلام علیکم ټولو پښتنو ته سلامونه کوم. زمونږ د مخالف چې کوم دی خبره واورئ په قسم قسم طریقو باندې پښتنو ته زه دا وایم پښتون قام ته دی وایي چې سیدولي شاه کنزلمار دی بې عزته دی. دیو مونږ راوالي کله راله واده به راله جوړ کړو، کله وایي مونږ ولې اقامې نوي کړي، کله وایي قرضدار هم دی، کله وایي مونږ پې ډوډۍ خوړله 14 میاشتې وشوې، کله وایي کنځلې کوي چې تاسو پردي بچي بوزئ د خلکو خور او مور پې یادوئ، د خلکو ښځې پې یادوئ او پردي بچي له په داسې طریقه باندې ورځئ. صحیح ده چې لکه هغه راته سره د سړي بچی نه ښکاري. اوس زما ملګري دي ټارګېټ کوي چې عمران بھائی، شاکر بھائی، عمران بھائی ما ته ورور ویلې زما ورور دی او ستا اوسه زما نه مخکې روري ده. داسې یوه ویډیو په دې میډیا باندې چلیږي. لاول خو زه دغه د پښتون بچي ته وایم که ته پښتون وي دا زما سره دا مشر ناست دی، ته به دیرې ته راغلی وې، ته به میسج کړی وې، رنګ به دې کړی وې، راغلی به وې. د کاروبار خبرې لاول لکه یې به هم نسته نشتي. د عمران بھائی د خولې دا خبره ده چې 600 روپۍ دا لږ زما باقیداره دی. د صدر صاحب په لاس موږ د دې د اقامې رسوم ډکړی دی که نه، د هغو دا خبره ده. خو د هغه څه 500-600 کسان کار کوي پښتنو، بیا هغه کسان پښتنو مدیرانو ته حواله کوي چې کم مدیر صحیح که نه هغه هم ګټلی او عمران بھائی له هم ورکړلی، چې کم غلی نو هغه عمران بھائی هم تباه کړی دی او ځان هم تباه کړی. هغه ته داسې د مزدور د کس پته نه لګي، د هغه څه اوس هم 400-500 کسان کار کوي. خو زه بیا هم دا وایم چې داسې یو پښتون داسې کار کوي د 500 د 600 د 200 رنګ وکړه، رابطه وکړه، راشه، دا خبره ده که نه. د هغې نه پس که مثال په طور د مزدور کړم زه د وکړه لالا خبره صحیح ده که غلطه ده د وکړه. زه لیاقت ته دا وایم، رفیع الله ته دا وایم چې ستا څه کار و چې ته راتلې او تا د سړي په ذاتي کار کې د سړي ذاتي کار داسې صحیح ده چې دا خبره د میډیا خبره نه وه. تا به ویل وی چې راشه راځه زه رسځم عمران ته دې کینوم، فیصلې ته دې کینوم، جرګې ته رنګ دې وسکوم، تا ته دا پته را د لیاقت ته دې بل ته چې زه اوس ورسره یم په میډیا باندې لالا لکه دله دې خبرې علاوه ورکول نه پکار داسې ده که نه. داسې شی دی چې دا عمران مونږ پېژنو، د دې عمران سره کم از کم 50-60 کسه کار کوي، په ده پسې 3-4 کسه مخکې وروستو ګاډي روان کړي. دا عمران د 500 یا د 600 روپو سره د شره ظاهر ګوري او که په ده باندې 6,000 مي 6 لکه مي که نه او ده نه ورکولي نو دی به جرګې ته ناست و. موږ به ترې دا تپوس کړی چې ملک عمرانه ته دا پیسې ولې نه ورکوې؟ هغه یو غټ نوم لري، یو غټ شهریت لري. دا د 600 روپو خبره نه ده، دا د لیاقت خپله ذاتي خبره ده چې هر څه خبره ده. او عمران مونږ پیژنو، مونږ خانداني هغه پیژنو. لالا دیو 600 روپو نه مسله ده او نه قصه ده. دا لکار زمونږ ورسره کار کوو، زما ورسره دویم کال دی کار ورسره کوم، د 40,000 روپۍ ګاډی را کړی دی، د 9-10 لک روپو کار را کړی دی. صحیح ده کار ورسره کوم الحمدلله. کسان را سره کار کوي د نن ورځې پورې داسې هېڅ قسمه مسله نه ده راغلې. او چې کم سړي دا ویډیو شیر کړې ده دی د خپل نوم ناموس دپاره شیر کړی. دویمه خبره ده چې ته ویډیو شیر کوله لاول به رینګ کړی وی چې زه ویډیو شیر کوم د دې سړي په تا روپۍ شته که نه، بیا که هغه نه وی کور ته به راغلی وی که موږ نمبر نه وی چت کړی. صحیح ده چې زه دا ویډیو کوم ستا باندې د سړي روپۍ شته که نه شته. د ویډیو چې کوم سړي شیر کړی دی د خپل نوم ناموس دپاره شیر کړی د هغه نه به خامخا تپوس کوو او چې هر ځای کې کوم سړي چې دا ویډیو شیر کړی هغه د خپل لوکیشن دغه کې یا د راشي دا خبرې صداقت د دیو ما ته ورېږه. د دیو زما سره نمبر هم شته، لوکیشن هم شته او ما ته معلوم دي. لاول موږ ورځو دغه هلک له دوی پښتنو ته به وښایو چې دغه هلک و دغه عمران بھائی دی. بلکل. او زه پښتنو ته دا وایم د عمران بھائی ماله لاس را کړی دی 50-60 زره د ده اوس په دې ټیم کې خپل نقصان شوی دی، کارونه یې وردولي، کارونه یې ګډوډ شوي دي او ولاړ په دې جنگ کې چې موږ وي په سعودي عرب کې په دې پاکه خاوره باندې موږ جینۍ نه غواړو، تورسرې نه غواړو. د پاکستان نظام به نه ماتولو ته پرېږدو، نه د پښتون جامه او نه په هاشمانو. د دې خلکو خلاف موږ وردېدو او موږ ورته چغې والې چې جرګې ته کښېنئ، جرګې ته کښېنئ، جرګې ته کښېنئ. او دوی به وي موږ په جرګو پسې پولیس راولو او په سعودي عرب کې څوک جرګې نه کوي او مشران به یوه ګنټه وګرځي او 2 او ښځې به دوی وګرځولې. ټارګېټینګ دیو زما زړه سوی دی په رب کعبه مې د قسمي که نه چې کله د نور احساس واده، کله یو پیغور، کله بل پیغور، کله اقامه نوي کړي، کله وایي دا مې کړي. دا ټول کارونه دیو د خورغوتوب او مرغوتوب دپاره کوي. پردي بچي د روزګار او د کار وباسي، غپۍ انټرویانې ترې اخلي، د ځان میډیا والا ساس کړي او مشهورتیا پې خپله کوي، خپل نومونه پې جوړوي. په رب کعبه مې د قسمي چې د 10 کروڑو ریالو خبره که نه عمران زما ورور دی. پښتنو
زه د عمران د هرې خبرې ذموار یم. دا ورور یې ذموار دی، دا زما لالی ذموار دی، د پښتون قوم بچی ذموار دی که نه. په قامي خبره کې په ما باندې ننګ او غیرت کړی دی چې خو لیقته زه درته دا وایم ای لیقته چې ته رسې د سپینې جامې سړی راغلی او شرمې په رب کعبه مې د قسمي چې خپې ته به دله پړی اچو او سرمن به دنه وباسو. دا وطن تا ته پته ده چې د دې خبرو نه دی. پاکستان کې که ته زمانه په هغه کور ورننوتې چې په کم باندې تا 5 کروڑ روپۍ لګولې لیقته، زه به ستا بچی یم، زه به ستا بچی یم او دلته دې هم نه پرېږدم. هی ستا په پلین او د ارشد خان په پلین باندې دا غونډه دنیا پویه د بېغیرته خلکو. تاسو د میډیا دپاره پردي عزتونه پرتګونه د غریبانو د بېوسو د سپینګیرو د شاعرانو د ډمانو د ټیک ټاک د جینکو پرتګونه هم د خلکو وخت کو. هی عالم خان شیرپو مې داسې سیده کړی دی چې تاسو زه سیده نه کړم، زه به سیدولي شاه نه یم که نه. ماښام ماخوستن 2 بجو پورې راشئ. که تاسو نه راځئ بیا موږ درلو نو بیا زموږ پښتنو ته وایو چې بیا به ګیله نه کوئ. لکه یو سړی را سړي سره داسې کار کوي نو د هغې بیا د پښتنو سره به لکه کم جوابي که نه، په کومه طریقه پښتانه. او دغه هلک ته زه دا وایم 2 بجو پورې دې راشي موږ خپل انتظار. دغه هلک ته زه دا وایم واټساپ نمبر مې واله 0527999148 فوراً میسج وکړه. کوم هلک چې دا ویډیو کړله زما واټساپ ته میسج وکړه 0527999148 فوراً حاضر شه. فوراً الله پامان فوراً حاضر شه. دا نمبر دی، فوراً حاضر شه. بیا به منګه بیا به سو خپکی فوراً حاضر شه.